من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربي زدني علما وحفظي. اللهم ربي زدني علما وحفظي. سورة بقرة سلورم نمبر رکو شروع شو. د دې رکو د مخکینی رکو سره ربط او مناسبت هغه دا دی چې مخکې نعمت عامه او خاصه ذکر شو، او په دې رکو کې به الله تعالی بیان د نعمت عامه کوي چې هغه تخلیق د آدم علیه السلام دی. عام نعمت دی په دنیا کې، د دنیا د آبادی. او خلاصه د دې رکو بیان د ضرورت د وحی د الهام د دنیا ته، ځکه چې کل امور اظهار په عقل نشي کېدلی، نو د هغې دپاره د الله جل جلاله له طرف نه د وحی د الهام ته ضرورت دی. په دې اولنی آیت کریمه کې الله جل جلاله د آدم علیه السلام د تخلیق موضوع فرمایي. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کې هغه وخت چې ویل ربک رب ستا للملائکة ملائکو ته. په دې کې اشاره ده بهتروالي د نوع د انسان په انواع د عقلاو باندې. انواع د عقلاو نور هغه ملائکې دي او جنات دي. د انسان بهترواله په ملائکو باندې او په جناتو باندې. په دې مورد کې خلاصه خبره دا اوري، ډیره یو تفصیلی مسله ده، دا غي ټول نچوړ او خلاصه دا ده چې خاص انسانان افضل دي د خاص ملائکو، د عام او د خاص ټول نه، او خاص ملائکه افضل دي د عام انسانانو نه د خاصونه، او عام انسانان افضل دي د عام ملائکو نه. فوشو خلاصه دقه ده، یعنی خاص انسانان چې هغه رسولان او انبیا دي دا افضل دي د خاص او عام ټول ملائکو نه، چې په هغه کې هغه مقرب لوی فرشتي مرالي. او خاص ملائکه دا افضل دي د عام انسانانو نه. صحیح شو؟ او عام انسانان افضل دي د عام ملائکو نه. دا یو مسله په دې ځکه نو الله رب العزت دلته ملائکو نه دا شکل د استفسار سره دی، یعنی دا سینه چې الله رب العزت ملائکو نه مشوره غوښته. نو الله رب العزت فرمایل انی جاعل فی الارض خلیفه، بشکه زه ګرځون کې پزمکه کې خلیفه. خلیفه خو نائب ته وایي په عام اصطلاح کې. نو الله رب العزت ته د نائب څه ضرورت دی؟ دلته فدی یو مسله دا ده چې فدی خلیفتن کې تا د فار د نقل ده، یعنی د وصفیت نه اسمیت ته. خلیفه خو یو وصف دی، دلته اسم ته، یعنی دا د آدم علیه السلام. بل انی جاعل فی الارض خلیفه، بشکه زه ګرځون کې پزمکه کې سلسله الخلیفه، سلسله د خلافت. او بعض علما فرمایي چې دلته تا د فار د مبالغه ده، یعنی زه ګرځون کې پزمکه کې سلسله د خلافت چې بعضها لبعض، بعضی به د پاره د بعضو نورو خلیفګان وي. قالو ویل ملائکو
اتجعل آیا ګرځي فيها په دې ځمکه کې من اسوک یفسدو چې فساد بکې فيها په دې ځمکه کې دا په طریقه د تعبیر نه په طریقه د مشورې سره الله رب العزت ملائکه ته مشوره نه غوښتلې بلکې ملائکه چې کله دا خبره وکړه نو دا خبره هم دوی د څنګه وکړه د دې خبرې نه چې په عرش باندې دوی د انسان احوال لیدلیو چې د انسان یو طرف ته د انسان اطاعت فرمانبرداری نیکی اخلاق د الله تعالی اطاعت دا ټول سلسله د لیدلو بل طرف ته دا په عرش باندې لیکل شو د انسان نافرمانی طغیان سرکشی قتل و قتال غلا دا ټول سلسله بل طرف ته لیکل شوی ملائکه چې کله نظر واچو په دغه طرف باندې نظر ولګیدلو الله رب العزت تو فرمایي چې دا خو دسی یو شی ته په دنیا کې پیدا کړي یا الہ العالمین چې هغه په فساد کې پزمکه کې ویني به تو یوي ونحن نسبح بك حمدك او مونږه تسبیح وایو د ذات ستا اے متلبسین بحمدك سره د ثنا او صفات ستانه ونقدس لك او مونږه پاکي بیانو استا نو الله رب العزت وتو فرمایل انی اعلم بشک از علم زپویګم ما پغه څه باندې لا تعلمون چې تاسو پین پویګئ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه وعلم نو ولما لا بد للخليفه من العلم نو خلیفہ د فارغ بیا علم لابودی دا چې دی به عالم وي په امور باندې د خلافت نو الله رب العزت وعلم اخذ آدم علیه السلام ته الاسماء نمونه د اشیاء یعنی نمونه د اشیاء په دنیا کې د ژوند ضرورتو دا تماما اشیاء نمونه چې هغه سره د انسان تړاو تعلق راځي په دنیا کې د دې ټولو شیانو نمونه وته خودل یعنی اوس کوم او تاسو اوس په دې وخت کې هم څومره د دنیا د طریقې یافته زمانہ ده خو بیا داسې شیان برستو په زمانہ کې الله تعالی پیدا کی چې نن به ما او تاسو د غي نمونه من دیاد الله رب العزت د اق شیانو نمونه هم آدم علیه السلام ته خودل كلها طول ثم عرضهم بيولان ذكر دا دويتا يعني دا عرضهم يعني ولان ذكر دوي دغه شیاو نمونو على الملائکه بملائکه باندې امتحانا داولي په ملائکه باندې ولان ذکر ځکه چې په دغه وخت کې دا ملائکه په دغه مجلس کې موجودي وي فقال ځکه ملائکه دا په یاد پرې نه خدل ځکه د ملائکه د دې سره تړاو نو کم تعلق ور سره نو چې د چا یو شی د نیت د یادولو په نیت و نوري نو هغه په یاد نه پاتې کیږي نو د دې وجنه د ملائکه چې د دې سره تعلق نو هغه پرې خدل فقال الله رب العزت فرمایل انبئوني باسماء هؤلاء خبر راکې ماته په نومونو د دې شیزونو ان کنتم صادقین کچری تاثیر رښتینی یعنی په دغه د وخت په لکه چې ما با یعنی مخلوق نه پیدا کړي د غیر د تاسونه قالوا والملائکه یعنی دا اقرار د عجز کوي اوس دا ټول خبره یعنی دوی ته ثابت شولې نو ای چې سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا والملائکه یعنی په اعتبار د عجز سره سبحانك فاکد تعالی را ای الله لا علم لنا نشته هیڅ علم لرا الا مگرشتا ما هغه علم علمتنا چې خودنه کړی تا مونږ ته انك بشکت انت العليم الحكيم هم ته عليمي په نومونو د دې شیانو حکیم او حکیم ذاتي په حکمتونو د دې شیانو د دې ټولو شیانو حکمتونه تا ته معلوم دي قال ويل آدم علیه الله جل جلاله یا آدم علیه السلام انبئهم خبر کدوی باسمائهم پنمونو د دې شیزونو فلما رکلا انبئهم چې خبر کدوی باسمائهم پنمونو د دې سره قال ويل الله تعالی الم اقل لكم اين ولي ما تاسوتا اني اعلم غيب السماوات والارض چې بشک از علیم پویم په غیب د اسمانونو والارض د زمکی د اسمانونو
هغه صيغه د او لفظ د جمع راوړي د زمکه هغه مفرد راوړي او اسمانونه دي او د هر اسمان نوع او ماده چې دا د بل اسمان د ماده نه بدله ده نو ځکه د اسمانونو د پاره کلمه د جمع راوړي او د زمکه د پاره کلمه د مفرد راوړي دا و طبقه زمکه ده خدا ټول چې دي دا د یو ماده نه یو قسم ماده نه جوړ شوی دي نو ځکه الله رب العزت هغه د جمع او د مفرد کلمات ذکر کوي واعلم او ډیر خپوی ما پاغه سبانی تبدونا چې ښکارا کوي تاسو و ما پاغه کنتم چې تاسو تکتمون پټوي واذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس یاد کې هغه وخت قلنا چې ویل من للملائکه ملائکه ته اسجدوا سجده وکي لآدم علیه السلام ته دا سجده د پاره د اکرام او د تعظیم سجده وا نه د پاره د عبادت زکات د عبادت سجده د آدم علیه السلام نه تر نبی کریم علیه السلام پورې د تمامه سلسله د نبوت کې د عبادت سجده دا شرک بلل شو او دا ناروا ده دا د هیڅ چا په دین کې روانه و د عبادت سجده غیر د الله تعالی نه بل چاته اما د اکرام او د تعظیم سجده په ادیانو سابقو کې رواوه نو دلته دا سجده د ملائکو آدم علیه السلام ته دا سجده د تعظیم و اما د نبی کریم علیه السلام په شریعت مطهره کې د تعظیم سجده دا هم حرام ده د تعظیم سجده دا حرام ده د تعظیم سجده هم غیر الله ته نشي کوله حتی چې دا انحناء کتابونه لیکي چې انحناء دا راټیټېدل د سر راښکته کول بغیر د لاس د ښکلولو نه بغیر د تندي د ښکلولو نه بغیر د خپو د ښکلولو نه حسی سر راټیټول دا هم ناروا دي او که لاس ښکلولو دپاره یا د تندي یا د خپې د ښکلولو دپاره د چا پلار ته مور ته د استاذ او علم او نیک بنده ته ښکلول او د هغې په خاطر راټیټ شوي نو دا باک نشته دی دا روا دي د لاس ښکلول او همدارنګه د تندي ښکلول ابو داود شریف دا ښکلول په 15 قسمه بیان کړي دي نو د لاس ښکلول د تندي ښکلول دا د خپو ښکلول دا د تکریم او د تعظیم د فاره دا جایز دي نو البته غیر د لاس د ښکلولو نه اکراما تعظیما دا انحناء کول راټیټېدل نو دا جایز نه دي نو دا د تعظیم سجده وا نو واذ قلنا للملائکه او یاد کې هغه وخت چې ویل من ملائکه ته اسجدوا سجده وکړي آدم علیه السلام ته فسجدوا سجده وکړه دوی الا ابلیس مگر شیطان اونکړه زکات په دغه مجلس کې موجودو کله چې آدم علیه السلام د خلقت مخ کې دوی پیریانو او شیطانانو فساد شروع کو پزمکه کې نو دای چې دوی وشړل او قتل کړل د ځمکې د آباد دیو نه لوري غرونو شړل بیابانونو ته وشړل سي بنديان کړل په دې کې ابلیس دا یو طرف ته ځان د ملائکو په خوا کې هغه بچک او شپږ لکه کاله انتظار په دې خبره ته وکړو چې زبا یو ځل د ځمکې دا خلافت اخلم شپږ لکه کاله عبادت په دې انتظار وکړو نو موږ ته شیخ سی ویل چې بعضې خلک وایي چې ابلیس دونه علم کړو چې د ملائکو سره په سب کې ولاړو عالم نو البته عابد وو وای ځکه که چې دا عالم وې نو دی به د تکبر په حقیقت پوهېدو نو تکبر به نه کوو دی خو د تکبر غرق کو کنه نو عالم نو عابد وو لیکن دا د تکبر او د لوی د وجنه د سجده ونه کړله او وروسته به تفصیل په نورو صورتونو کې راشي چې د بیا سو هم کلامی د الله تعالی سره وکړه او د قسم وخور نو الله رب العزت د رجیم ملعون وګرځو ابا انکار وکړ واستكبر او تکبر وکړ ګورئ دلته وای ابا انکار وکړ واستكبر او تکبر وکړ وکانه من الکافرین یا دو معنی لکې یا داو په ازل کې د کافرانو نه او یا وکانه په معنا د سواره ده یعنی وګرځید په دا وخت کې د کافرانو نه وَإِذْ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ یاد کا وخت ویل مونږه دا د آدم علیه السلام د اکرام د زیادت د فاره
چویل منګه یا آدم علیہ السلام اسکن اسریگا انت تو وزوجک و بیبستا الجنت فجنت کی دا جنت کوم جنتو دا جنت یا په دنیا کې پاسمانونو کې یو باغ او یا دغه جنتو وکلا منها رغدا او خوري دوانه د دې جنتنا یعنی منها فيهما په دې جنت کې رغدا فراخا حيث شئتما كم زي چې تاسو دوانو خوخوي ولا تقربا هذه الشجره من ذکر کې دوانه دغه ونیتا یعنی دغه ونیتا من ذکر کېږي که هغه ونه د هر شیوا په دې کې چې اشاره په دې کې هر څه وي یعنی هغه چې کوم منهی عنه بوټو یا ونوا یا غحلتو نو کچته دې تانتا تاسو نږدې شوي نو پتكون من الظالمين پس او بغرزي تاسو یعنی شی به تاسو د ظالمانو یعنی د زیاتی کوونکو نه په هغه فعل تاسو چې هغه منهی عنه تاسو داغي نه منی شوي فازلهما یعنی او خيول دوانه الشیطان شیطان لغزش ورته وای لغزش د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام ته نسبت د دو د ګناه نشي کېده ځکه دا د عقیده مسله ده عصمت د انبیاء عنها د دغه ونینا نو دی دوانو دغه ونه او خړه یاغي تن د نزدېکت فاخرجهما الله تعالی او استل دا دوانه یعنی آدم علی السلام او بی هوا مما دا غزنا کان جو دوانه فی فاغی کې د نعمتونو وقلنا اوهل منگا اللہ تعالی فرمائی چه اوهل منگا احبتو کشی بعضکم بعض تاسونا لبعض بعض نورتا عدوون دشمنان بوی یعنی لبعض من الشیاطین عدوون دشمنان وی چه تاسو برا گرزی ابلیس او شیطان علی اللعنت تا ولکم فی الارض مستقر او شتا تاسو د پارا پزمکا کی مستقر زید تقرر او دوسیدو ومتاع الى حين او اسباب د نپی تر یو وخت مقرره پوری وخت مقرر دو دی یا تر قیامت پوری یا تر مرګ پوری فتلقى آدم من ربي نو آدم علیہ الصلوۃ والسلام په دغه لغزش باندې الله رب العزت ونیو 200 کال اوجړل الله رب العزت د اغه نعمتونو نو ویستل نو د 200 کال نه بعد الله رب العزت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته کلمې وخودي بیا د هغه کلمو په ویلو سره الله تعالی هغه کلمې د آدم علیہ الصلوۃ والسلام نه قبول کړلې او الله رب العزت هغه توبه د آدم علیہ السلام قبول شو هغه امام مجاهد رحم الله فرمای چې هغه کلمې داوي چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين او په بعض نور روایتو کې راځي چې آدم علیہ الصلوۃ والسلام کله چې په عرش باندې وکتل نو لا اله الا الله محمد رسول الله لیکل شو نو آدم علیہ الصلوۃ والسلام پوه شو چې دا یو هستی ده چې الله تعالی د خپل نوم سره د نوم یو ځای کړي نو آدم علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په نوم سره توسل ونیولا او هغه الله تعالی ته وسیله وګرځاو نو الله رب العزت داغه توبه قبول کړه فضل اعمال کې دا حدیث را نقل کړی دی مولانا ذکر رحمت الله علیه فتلقى فذكر آدم علیہ السلام من ربی در خپلنا یعنی په طریقه د الهام در خپل کلمات سو کلمی فتاب علیه پس رجوع د رحمت وکړه الله تعالی په دمانه یعنی هغه توبه د الله تعالی توبه الله تعالی د قبول کړه انه بشک د الله تعالی هو التواب الرحیم د الله تعالی ډیر توبه قبلون کې مهربانه ذات دی قلنا ويلمنغا ايبتو كوشيمنا ددي باغنا جنتنا جميعا طول فإما يأتينكم فذكراشي تاسو تا مني زمالة ربنا هدن هدايت فمن تبع فساغ چاچي تابداري وکړه هدايا د هدايت زما فلا خوف فسنبوي هسويرا عليهم پدوي ولا هم يحزنون او نبا دوي غم جنوي يعني فلا خوف في الدنيا پدي باندې به هیڅ قسمه ویرا په دنیا کې نوي ولا هم يحزنون او نبا دوی غم جنوي په قیامت کې والذین کسانو کفروا چې کافران دي وکذبوا نسبت د دروغ کوي دوی بیااتنا آیاتنا زمونږ نو کفر په جړ سره وکذبوا او نسبت د دروغ په جبي سره بیااتنا آیاتنا زمونږ اولئک دا کسان اصحاب النار خاوندان د اور دي هم دوی فیا په دې اور کې خالدون همیشوي دخول بلا خروج
یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم. دا پنځمه رکوع شروع شو. پنځمه رکوع شروع شوه. د دې رکوع د مخکنی رکوع سره ربط او مناسبت. مخکې رکوع کې الله تعالی خطاب عام وکړ او په دې رکوع کې الله تعالی خطاب کوي خاص چیرې هغه بني اسرائیل ته. خلاصه د دې رکوع بیان د ضرورت د جماعت جدیده یعنی منهمه ده د پاره د څه شي د دپې د فساد د یهودو. الله رب العزت فرمای یا بني اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیه السلام اذکروا یاد کی نعمتي التي نعمت زما اغا انعمت علیکم چې انعام میکړې په تاسو باندې یعنی هغه په اسلاف او تاسو باندې زکه دا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام زمانی هغه بنی اسرائیل او کوم انعامات چې الله تعالی کړی دي نو هغه په اسلاف او د بنی اسرائیل باندې الله تعالی کړیو. تختیر واخلي التشارکی زکه داغه بنی اسرائیل چې په زمانہ د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام کې نو دغه کوم انعامات چې الله تعالی رستو سوراتونو کې په بنی اسرائیل باندې ذکر کړي نو دغه نعمتونه په دې زمانہ د بنی اسرائیل باندې نو شوي بلکې دا نعمتونه الله رب العزت د دې بنی اسرائیل په اسلاف او په ابا او په اجداد باندې کړیو. نو الله رب العزت دوی ته دا یادوي. څنګه دوی ته یادوي؟ یعنی د پلار خبري بچو ته یادېږي. که د پلار دشمنی وي هغه بچو ته پاتې کیږي او که د پلار فضایل وي هغه خنیک او ښه صفتونه وي نو په هغې سره هم بچي بیا یادېږي چې هلکه دا د پلانکي بچي دی. ګوره الله رب العزت نو په دوی باندې چې کوم انعامات کړیو الله رب العزت هغه دوی ته ښیي چې په ستاسې په اسلافو باندې هغه نعمتونه الله رب العزت کړیو. واوفوا بعهدي اوف بعهدكم مکوي سرکشي وفا وکي په وعدو زما چې هغه ذکر شوی دي تاسو ته په تورات کې. اوف بعهدكم وفا وکم په وعده تاسو باندې چې هغه داخلي ول جنت ته دي داخله ول جنت ته دي. وايايا فرهبون او خاص زمانه ويریږي. وامنوا ایمان راوړی بما پاغه کتاب انزلتو چې نازل کړي ما په محمد صلی الله علیه وسلم باندې هم دارنګه که په تورات ستاسو ایمان دی په انجیل ستاسو ایمان دی په زبور ستاسو ایمان دی نو په دې کتاب هم ایمان راوړی او دا داسې کتاب دی مصدقا چې تصدیق کوونکی دی لما دا کتاب معکم چې تاسو سره دی یعنی هغه کتاب چې تاسو سره دی نو د دې کتاب ستاسو د دین سره مخالفت نشته دی ستاسو د کتاب سره مخالفت نشته دی ستاسو د عقیده سره مخالفت نشته دی نو د دینه د مخالفت ستاسو هیڅ لار نشته مګر دا چې دا به اومنئ. ولا تكونوا او مکیږي تاسو اول کافر به په دې قران سره دې ته اول کافرانه ویل يهودو ته بني اسرائیل ته وای زکه چې دوی د دې قران عظیم الشان په صفاتو لا په تورات کې پویو دوی د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په صفاتو لا په تورات کې پویو عام عرب خو ډیر مودینه جاهلان را روانو نو ځکه دوی ته ویلا چې تاسو کله په پیغمبر علیه السلام کفر کوئ په قران کفر کوئ اول نو دا نور خلا پریدا لکه څنګه چې مونږ او تاسو عام محاوره کې وایو یله چې تلا مونږ نه کې نور خو بلا خود نه کوي نو دغه شان الله رب العزت دوی ته فرمایل چې ولا تکونو مکیږي تاسو اول کافر به اول کافر په دې قران سره ولا تشترو او ماخلی بیااتی ای بکتمان آیاتی په پټولو او په تحریف او په استبدال د آیاتونو زما ثمنن قلیلا پیسې لګي و ايایا فتقون او خاص زمانه ویریږي. د دې آیت کریمه مصداق چې دا هغه داسې دی چې دی به په تورات کې تحریف کولو تحریف دوه قسمه کولو کله به تحریف معنوي کولو کله به تحریف لفظي کولو او د عوامو خلکو نه به په دې باندې هغه د دنیا مال متاع حاصلول. نو د دین تحریف دی چې دی په د دنیا د فاره د دنیا د حصول د فاره یو ذریعه ګرځولې وه. نو الله رب العزت وته فرمایل چې ولا تشترو بیااتی ثمنا قلیلا ما اخلی تاسو په آیاتونو زما یعنی زما د دین په احکامو په بدلولو سره او په هغه تحریفولو سره ثمنا قلیلا عوضا قلیلا نفیسی لګي دا نه چې لګي ماخلی ډېر واخلي که دنیا هر څونه ډېر شي نو هغه لګره و ايايا فتقون او خاص زمانه ویریږي. بل یو مسله تفسیر معنی القرآن دلته لیکلی ده چې د قرآن عظیم الشان په اجرت کې
با په اجرت او په قران عظیم الشان باندې اجرت اخیستل دا د دې آیت سره د دې مسلې هیڅ تعلق نشته دی. یعنی د دې آیت سره د دې مسلې تعلق نشته دی چې تاسو په امامت پیسې ماخلی، تاسو په ختم قران عظیم الشان پیسې ماخلی او تاسو د ایصال ثواب باندې پیسې ماخلی. هغه د حدیثونو مستنبطه مسله ده. د ایصال ثواب باندې اجرت اخیستل دا حرام دي، د قاری ثواب نه کیږي، نو مړي ته بس ثواب ورسیږي. نو د دې وجنه په دې شیانو د ختم د قران عظیم الشان د پاره د ایصال ثواب په دې باندې اجرت اخیستل دا حرام دي. خدا مسله د حدیثونو مستنبطه ده، د دې آیت کریمه سره هیڅ ربط دا نشته دی. یعنی څوک د سیمرا والا چاله کراشه زما په مړی پسې یو سپاره تلاوت ختم کا نو زه به تعالی 100 روپۍ درکم، یا قران شریف 10 سپاره ختم کا زه به تعالی 100 روپۍ درکم، او هغه څه به کینی او هله تلاوت کوي او ستا مړی پسې بخي. نو د دې بخل چې د هیڅ معنا نشته دی. دا قاری د پاره دغه پیسې اخستلم حرام دي، دغه تلاوت هم ناروا ده او مړی ته هیڅ فایده نه رسیږي. نو د دیو جنا البته چا د ایصال ثواب د پاره تلاوت وک نو هغه جایز دي چې هغه ته اکرام وکي، ستا په ابا او په اجداد په سی هغه تلاوت وک، احسان وسره وک، ته دغه عزت وکي، هغه بل مسله ده، هغه ته سیلوي، هغه ته اجرت نه وي. نو ولا تلبسوا الحق بالباطل او تاسو مخلطوي حق د باطل سره، وتكتم الحق داو ولا باندې دا عطف دی، یعنی ولا تكتم الحق او تاسو مپټوي حق وانتم تعلمون حال دا چې تاسو خپويږئ. نو ګوري و اعتبار د عموم د الفاظ لده، خصوص د مورد لره نه دی، یعنی الفاظ عمومیت ته ګوري. یعنی هغه الفاظ چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې کوم د کفار او مشرکین او يهود او نصارا په حق کې نازل شوی دي، اوسم حق آیاتونه د دې زماني يهود او نصارا کفار او مشرکین ته شامل دي. او هغه آیاتونه چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې د مؤمنانو مسلمانانو په شان او په هغه په حق کې نازل شوی دي، حق آیاتونه اوسم په دې زمانه کې عام مسلمانانو او مؤمنانو د هغه ته چې شامل دي. نو د دې معنا دا ده واقیموا الصلاه، قائم کی منز، واتوا الزکات، ورکی زکات، قائم کی منز سره د ټول آداب او شرایط، واتوا الزکات ورکی زکات په مقتضا د قران، په مقتضا د شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم. د ځان نه پکې په زکات ورکول کې خبرې بنه کې، لکه اوس چې مثلا بعضی خلکو دا خبرې راځتلې دي چې لکه کله عشر ورکې نو مصارف تیو باسا، نو مصارف وشتل غره د عشر په د فار نشته، د زکات نه اول مصارف وباسنو بیا عشر ورکنه. دا غره د مقتضا د قران عشر نه ده، دا د خپل مقتضا عشر ده، د خپل ځان نه عشر ده، دغه عشر نه ده. واتوا الزکات ورکی زکات، ورکعوا رکوع کوي مع الراکعين سره رکوع کوونکو نه، دلته د رکوع تذکره وشوله. صلوا مع المصلين منذ کوي سره د منځ کوونکو. نو د دې آیت کریمه نه بعضی مفسرین وجوب د جماعت ثابتوي او بعضی فرضیت ثابتوي او بعضی سنت مؤکد والے ثابتوي. د حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله په نسبت دا جمع چې دا سنت مؤکد ده، او اصولین علما وای چا چې منځ به جمع وکړه د منځ کامل نه ده، د منځ کامل نه ده. او دلته د رکوع ذکر وکړه ځکه چې د يهودو په منځ کې رکوع نه و، ځکه د يهودو په منځ کې رکوع نه و. نو دلته الله جل جلاله د رکوع ذکر وکړه. الله رب العزت فرمای اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم. دا اصلا د کې اشاره د خطاب د علماو د بني اسرائیل ته، هغه به خلکو ته ویل ځکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام صفات خو دوی پیژندل چې دا په حق پیغمبر دی. نو عوامو ته ویل چې دا په حق پیغمبر دی، تاسو په ایمان راوړئ ښا، دا په حق قران دی، تاسو یې اومنئ ښا. او دوی به دا خبره کوله چې زمونږ د پاره د آخرت د نجات د پاره دغه خبره کافی ده چې نور خلکو ته حق خېو. خو لیکن په خپل به د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان نه راوړ او په قران عظیم الشان د ایمان نه راوړ، خپل راج او مشربه په عوامو برقرار ساتله. وای ځکه کچې ته مونږه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په لاس کې لاس کیدو، دا غي اطاعت کو، د قران اطاعت کو، نو زمونږه مشری او هغه راج او هغه قلنګونه هغه چې په عوامو باندې هغه زمونږ د لاسه
هغه ختميږي. نو الله رب العزت دوی په دغه بد عمل باندې رد وکړ. اتامرون الناس، آیا تاسو امر کوي خلکو ته بالبر په نه کوي، وتنسون انفسکم، او هیر کړی مو دي خپل ځانونه، په خپل منځ نه کې بل ته چې لکه راځي جمیله انور خلک جمعه ته پورې راورسه او ته خپل شاته شي، دا څه معنی لري؟ یا په خپل راشي اذان وکي حي على الصلاه حي على الفلاح، او بیا چې هغه د جمینه وتختی بیا منځ نه کې. نو ګوري داسې مکوئ چې نورو خلکو ته امر د نیکۍ کوئ او بیا چې خپل ځان مو هیر کړی وي. وانتم تتلون الكتاب، او حال دا چې تاسو لولئ کتاب. نو دغه زماني دغه يهود او نصارو کې چې کوم علما او هغه به دغه کار کولو. افلا تعقلون، آیا تاسو نه پوهیږئ؟ واستعینوا بالصبر والصلاة، تاسو امداد وغواړئ بالصبر په صبر سره، والصلاة په مانځ سره، یعنی د الله جل جلاله نه د شرایع په عمل کې تاسو په صبر سره او په مانځ سره د الله رب العزت نه مدد وغواړئ. نو دا په صبر او مون سره مدد غوښتل دا څه شه ده؟ په دې کې به دغه انسانانو چې کوم د دوی په زړونو کې د ریاست او د مشرۍ هغه محبت نه وتلو، نو په مانځ سره او په صبر سره به دغه ملکه د دوی هغه ختم شي او ماته بشي. نو الله رب العزت نه امداد وغواړئ په صبر او په مانځ سره. وان بشک او د صبر او مونږ چې دی لکبیرتون، دا ډیر سخت دی دروند دی، الا مگر نه دی دروند او سخت علی الخاشعين، پاغي خلکو چې هغه ویریدونکي دي د الله نه. څوک چې په واقعیت کې د الله نه ویریږي نو پاغه صبر په قهر او د غصې او د مصیبت او په سختي او په حالت کې صبر هیڅ سخت کار نه دی. او بل څوک چې د الله نه ویریږي هغه ته منځ هیڅ قسمه هغه درون او ګران کار نه ښکاري. ویره څه ته وایي؟ تفسیر معرف القرآن لیکي ليس العلم بكثرة الحديث ولكن العلم بكثرة الخشية. نه د علم په ډیرو خبرو کول باندې ډیرو خبرو زده کول باندې، بلکې علم دی په هغه کثرت د ویرې باندې چې په ستاړه کې د الله نه څومره اندازه ویره ده او ستا ایمانی درجه د اعتدال ته راوستلې ده، د حق درجه ته عالمي. اوس که دغه ویره د اعتدال په اندازه و او څومره اندازه و نو د اقمره اندازې ته عالمي، یعنی بد کارونه پرېږدي او نیک کارونه انجامې، او که ویره کمه و نو بد کارونه به زیات کې او نیک به کم کې. نو الذين دا خاشعين هغه کسان دي یظنون چې دوی یقین کوي، دلته یا په معنا د دې چې دوی یؤمنون ایمان لري یا یقین کوي، انهم چې بشک دوی ملاقات کوي ربهم در خپل سره، وانهم بشک دوی الی دی الله تعالی تراجعون راګرځیدون کړي. نو دا خاشعين دا خلق دي چې دوی یقین لري چې موږ به د خپل رب سره ملاقات کیږو او موږ به دی الله تعالی ته واپس کیږو. نو دا خلق دا د خاشعين یو صفت بیان شي. بل شپږم نمبر رکو شروع شوله د سوره بقره نه. د دې رکو د مخکینی رکو سره ربط او مناسبت دار چې مخکې خطاب بنی اسرائیل ته او په دې کې هم خطاب د بنی اسرائیل ته، او خلاصہ د دې رکو هغه دا بیانېږي چې مخکې د رکو کما خلاصہ هغه بیانېږي، هغه دلته دام یعنی معنا ده چې بیان د انعامات عامو کوي، مخکې انعامات بیان د انعامات عامو او دلته خلاصه ده چې د بیان د انعامات عامو کوي. نو وی یا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اذکروا یاد کی نعمتنا التي ان زمان نعمتنا یاد کی اغه نعمتنا انعمت علیکم چې انعام میکړه په تاسو باندې، وانی فضلتکم او بشک ما بهتر کړی تاسو، یعنی بهترین در کړی تاسو ته لران استاد ته نیکون استاد ته علی العالمین په زمانہ د عالم خپل باندې د خپل زمانه په انسانانو کې ما ستاسو پلرونو نیکونو ته بهتري ورکړي و، ځکه دوی اهل کتابو، دوی سره پوهه، دوی سره آسماني کتابو، خلک براتل د دوی نه به هدایت غوښتل. واتقوا ويرګي یومن دا ورځینا لا تجزي چې لا تحمل نشي بارولې نشي کافي کېدلې نفس هیڅ یو نفس عن نفس د بل نفس کافره نشي اندي ولا يقبل او قبول بنش منها داغنا شفاعه شفارس
ولا يؤخذ او نه بشي اخیستله من داغ نفسنا په بدل د دفع د عذاب کې عدل کما فدیه ولا هم ينصرون او نه به دوی سره امداد وشي په دفع د عذاب کې هیڅ څوک به د دوی سره په کومکیان ځکه په دنیا کې هم دغه څلور لارې دي او په آخرت کې هم دغه څلور لارې د مخلص په دوی باندې بند شي یعنی په کفارو مشرکینو باندې اول یو کس بل کس نه یو سړی دفع کوي یا چې دغه شفارس کوي یا داغي فدیه ور کوي یا نور خلق داغي امداد کوي واذ نجيناكم من آل فرعون بالانعام چې په دوی باندې الله تعالی کړو هغه الله رب العزت په دوی باندې فرعون مسلط کړو او دوی دغه بچیان به وجل او نونه به ول خپل وینځي کوله الله رب العزت دغه فرعون رستو په سورته والنازعات کې راشي چې د ځان ته د خدای دعوه کړې و او انا ربكم الاعلى ویلو چې زستا سي رب اعلایم د په وړاندې به سجدي کېدلې نو دا بنی اسرائیل را ایثار کړو نو الله رب العزت د فرعون نه د الله تعالی د بنی اسرائیل خلاص کړ و اذ یاد کې هغه وخت نجیناکم چې خلاصیم درک تاسو ته من آل فرعون د هغه لخر او د فرعون نه یصومونکم چې رسول به تاسو ته دا مسله په سورته اعراف یوصل ختم نمبر آیت کې راشي او په سورته ابراهیم شپږم نمبر آیت کې براشي خه تفصیلا یصومونکم چې رسول به تاسو ته سوء العذاب ناکار عذابنا سختیانی هغه داوی چې نونه به ولا پرې خودلې هغه به غټېدل خپل وینځي به ګرځولې او ماشومان الکان چې به پیدا کېدل هغه به ولا قتلول یذبحون چې ذبح کول به دوی لره ابناءکم یعنی یذبحون او ذبح کول به دوی ابناءکم بچان ستاسي د فرعونانو به ويستحيون پر خودل به نساءکم نون ستاسي وفي ذلكم او په دې کار کې تاسو د پاره یعنی بلاء امتحان دی یعنی دا یعنی او فی ذلکم یعنی دا مصیبت یا نعمت یا امتحان دا ټول معنا د دې بلاء شوی دی وفي ذلکم او په دې کار کې تاسو ته بلاء امتحان دی من ربکم د جانب درف تاسو نه عظیم لوی واذ فرقنا بكم البحر یاد کې هغه وخت چې جدا کوم په تاسو باندې بحر دریاب فانجیناکم پس خلاصې مو در ک تاسو ته واغرقنا غرقم آل فرعون هغه لخر د فرعون سره د فرعون نه وانتم تنظرون حال دا چې تاسو ته قتل هغه تفصیلی مسله به سره روانه ده او بس په موسی علیه السلام پسې د فرعون او د فرعون لخر ورپسې شو په بحر قلزوم کې چې ده هغه فرعونیان دا ټول لخر سره د فرعون هغه غرق شي او موسی علیه السلام ته الله تعالی په بحر کې لار جوړ کړل او دوی په وچ پورې وتل و اذ یاد کې وخت وعدنا چې وعده وکړو مونږه موسی علیه السلام سره 40 ليله سلويخ شپې ثم اتخذتم العجل بيونيو تاسوخ سه په خدای سره من بعد رستور تک د موسی علیه السلام نه هغه میقات ته وانتم ظالمون او حال دا چې تاسو وي ظالمان کله چې موسی علیه السلام خپل بنی اسرائیل ملګرو سره تیر شو میدان تیه ته نو التا موسی علیه السلام ته الله تعالی آسماني کتاب د ورکول لپاره وعده وکړه کوئی تور ته لاړ نو څلويخ شپې هارون علیه السلام د دورور په خپل ځبانه پری خود نو کله چې دوی راتلل د دوی سره د سامری په نامه باندې یو زرګرو داغه تربیت دا یو حرامي مسله وګړه روستو روانه ده تفصیلی هغه د جبرائیل علیه السلام د اس د خپې هغه خوره د ځان سره اخستې و کوم ځکه چې جبرائیل علیه السلام د اس په لګیدله هغه ځای به د وار راټوکېدو د فکر وکړي چې په دې خوره کې څه تاثیر شته نو دا بنی اسرائیل چې کله د فرعونانو نه د کلی نه وته نو دوی د ځان سره زیورات د دوی نه وړو هغه زیورات راټول کړل سامری او ویلې کړل او د دین یو شکل جوړ کړ او د حق خاورې نه د دې سره یا ګډه کړه یا په خله کې ولا واچله او بیا د خصيب شانتي رمباړې والی ویل چې اوه موسی علی السلام په یو لار تل دی خدای په بل لار راغلی دا غره خدای بس سجده وته شروع کړی دی هارون علی السلام چې هر څونه منی کول هغه نه منی کېدل خو حق خبره وته الله تعالی یادی ثم اتخذتم العجل بهونیو تاسیخ سے په خدای باندې من بعدی ورستو د تک د موسی علیه السلام نه وانتم ظالمون حال دا چې تاسو ظالمان وای په کفر او د شرک په کولو سره
ثم عفونا الله تعالی ته فرمایي چې ګوره دومره انعام دومره احسان تاسو سره مو وکړو ثم عفونا بیا مونږ تجاوز وکړو یعنی عفو وکړو مونږ درگذر وکړو مونږ عنکم لتاسنا یعنی تاسو اوننی ولې دواره من بعد ذلك ورستو دې جرمنا لعلكم تشكرون د پاره دې چې تاسو شکر وباسئ وإذ یاد کیا آتینا چې ورکړو مونږه موسی علیه السلام ته کتاب والفرقان او فرقان یعنی فارق په مابین د حق او د باطل کې لعلکم د فرقان نه ډیر معنی مراد دي یا چې د معجزات دي هغه کمالات دي هغه اسرار دي لعلکم د پاره دې چې تاسو تهتدون هغه غسمه لار مندون کې شي یعنی تاسو هدایت ته ورسیږئ وإذ قال موسى لقومه یاد کیا وخت کله چې موسی علیه السلام پنځم انعام الله تعالی ذکر کړي چې ویل موسی علیه السلام لقومي قوم خپلتا یا قومي اي قوم زما انکم بشکتاسی ظلمتم ظلم کړل انفسکم په ځانونو خپل باندې پس شي باتخاذکم العجل پنیولو تاسو خسلرا الها په خدای سره تاسو الہ اخسنی ولده فتوبو نو پس تاسو توبه وباسي الى باریکم اغه طرف د رب تاسو ته یعنی خالقکم خالق تاسو ته خپل رب ته توبه وباسي فقتلوا نستعای د بنی اسرائیل توبه داوه دوی با یو بل وجل نو د قتل دا د دوی د توبه وا دا قتل د دوی توبه وا زمون د نبی کریم علیه السلام د امت توبه چره په ګناه په خیمانتیا او د دوی توبه چوا یو بل قتلول کوم چې په پاتې شو دا دوی توبه الله تعالی قبول کړه الله رب العزت تو فرمایل فقتلوا وجن انفسكم ذن نخبل اي اخوانكم ممن عبدوا العجل خبلونا چې هغه د خشي عبادت کړو ذالکم خیر لكم دا وجنا استاسی دا غردا تاسو د پاره عند بارکم پنځ طرف استاسی باندې فتاب علیکم پس رجوع د رحمت او د توبې د قبل ولو کړه علیکم پتا سو باندې ان قبل توبتكم بعد الارتداد مخکې د توبې تاسو نه ورستو د ارتداد تاسو نه الله تعالی پتا سو رحمتو انه بشکد الله تعالی هو التواب الرحیم د الله تعالی ډیر توبه قبلون کړي ان د مرتدینو رحیم او ډیر رحم کون کړي په دوی باندې واذ قلتم یا موسی دا شپږم انعام الله تعالی ذکر کړي په بنی اسرائیل باندې واذ قلتم یاد کیا وخت چې ویل تاسو یا موسی اے موسی علیہ السلام لن نؤمن لك هرگز من یقین نکو پتا او ایمان نراړو پتا حتی تر دې نر الله چې وینو من الله تعالی جهرتن پخکار باندې څومره سرکش خلکو اوري کنه اوري قصې ته هم فکر شته کنه دا ټول د بنی اسرائیل هغه چې الله تعالی په دوی انعامات کړی دی او دوی دغه سرکشي کړی ده دومره سرکش خلکو او سم دغه دي دا اسرائیل چې ورته وي ښه دا ورک نه دي دغه يهود نو دا الله رب العزت فرمای دا شپږم انعام الله جل جلاله په دوی باندې هغه یادې و یاد کړه وخت چې ویل تاسو یا موسی علیه السلام لن نؤمن لك هرگز به من ایمان را نه پتا حتی نر الله تر دې چوینو من الله تعالی جهرتن پخکارا من الله ترڅو پخکارا نه لیدل په خپل سترګو پتا ایمان راوړو نو فاخذتكم الصاعقه پس اونې ولې تاسو تندر وانتم تنظرون حال دا چې تاسو ته قتل یعنی یو ورځ هغه رااله تر طرفه د اسمان نه او یو چغه په دوی باندې د جبرائیل علیہ السلام وشتله دوی ټول په مخ مړشو موسی علیہ السلام په دعا الله تعالی دوی بیا ژوند کړل موسی علیہ السلام یا الہ العالمین دا خو یو څو نفر او یا کسان کبرا او مشران ما سره راغلیو او دا خو مړشو نو زبا بیت قوم ته څه جواب ویم موسی علیہ السلام بیا دعا وکړه نو د موسی علیہ السلام د دعا په برکت دی بیا ژوند شو نو چې بیا ژوند شو نو رال خپل قوم ته څه وای بس ارڅ چې مونږ ولیدل او الله تعالی راته ویلا چې کوم کارونه ستاسو په وس کې هغه کوي او چې کوم د تګران ښکارا کې دا هغه مکوي یا خدای توبه مې دي دومره سرکش خلکو خواهش پرستو چې کوم مزړه غواړي نو هغه کوي او چې کوم مزړه نه غواړي هغه مکوي نو دا
نو الله رب العزت دوی بیا ژوندي کړو ثم بعثناکم بیا ژوندي کړی مونږ تاسې من بعد موتکم پس د مرګ ستاسې نه یعنی په سبب د دعا د موسی علیه السلام سره لعلکم تشکرون خای چې تاسې شکر وباسئ د الله تعالی د نعمتونو الله رب العزت فرمایي دا انعام ذکر کیږي وظللنا علیکم الغمام کله چې میدان تیح ته موسی علیه السلام سره د خپل قوم لاړ نو الته نه سورې او نه ونه وه نه آبادي وه هیڅ شی نه نه د خوراک اوبه څښاک هیڅ شی نه نو الله رب العزت په دوی باندې دومره انعامات وکړه چې وریځې ور باندې سورې کړله او خوراکي من او سلوا والا تیار هغه پیدا کړل او یو تیګه وه چې هغې نه ورته اوبه پیدا کړلې دغه سلسله د انعاماتو د بني اسرائیلو الله رب العزت دوی ته یادوي وظللنا او سورې کړه موږ علیکم په تاسو باندې الغمامه هغه وریځ په سبب د دعا د موسی علیه السلام باندې وانزلنا او نازل کوم علیکم پتاسو المن والسلوى یعنی من او سلوا چشتوي یعنی هغه مرزان او ترنجبین یعنی مرزان او ترنجبین من او سلوا دا د اغوستلو جامې وي دا به چې کوم دی نو د دې خلکو نه زړېدلې او چې کله به څونه ورسره دوی لویدل او قومره به ورسره جامې هم لویدلې نو دا تفسیر معرف القرآن دا ذکر کوي من او سلوا دوی ته الله رب العزت چې دی هغه په دغه میدان تیح کې تیار خواړو دی ولا ورکړ یعنی هغه په یو اصطلاح باندې پاخه مړزان او ترنجبین دا ترنجبین د شادو او د شودو نه جوړیږي او سلوا هغه مرغه په شان د مړزانو تیار دا براتل او د دینه به تختیدل نه نیول به او خړل به او په یو روایت کې راځي چې دا من چې کومو نو دا به داسې د دې پرخې په شکل کې راتلل دوی به راټولول او خړل به تیار خوراو نو الله رب العزت ته فرمایي کلوا خورئ من طیبات ما رزقناکم دوی ته چې دا مو سره ویلی شوي چې ذخیرې مه کوئ هغه مسله رسو را روانه ده دوی به ذخیرې کړلی شي هغه به خسا شو ډډوزې به شروع کړي کلوا خورئ من طیبات ما رزقناکم د پاکیزه او هغه شیان نه چې درکړي مونږ تاسو ته وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون وما ظلمونا اوس راشي اوس دلته دا ځای د نحوي قاعدې سره څنګه جوړوي وما ظلمونا کې کوم ضمیر دی وما ظلمونا دلته چې فکر د ضمیر منصوب منفصل ته نوي متصل ته نوي نو دلته ټوله معنا غلطه کی څنګه وای به غلطه معنا د شي کوي وما ظلمونا او ظلم نو کړ په مونږ باندې ولیکن مونږ په دوی باندې ولیکن قانون په سم یظلمون لیکن دوی په خپل ځان ظلم کوي دا معنا غلطه ده بلکې به دلته تحقیق وکړه وما ظلمونا الله جل جلاله فرمای چې ظلم نو کړ مونږه په دوی باندې ظلم نو کړ مونږه په دوی باندې یا بل وما ظلمونا دا معنا ده بلکې دسی وای وما ظلمو جدا معنا ده جدا کلمه ده او نه جدا کلمه ده دسی وای په ولا وما ظلمو کې ځان له ضمیر د هم هغه دوی ته راځي دي نه خو ځان له ضمیر دی سبا نه ځان له ضمیر دی څه مطلب دا نه چې د ضمیر د دغه یعنی منصوب منفصل دی وما ظلمو څنګه به او ظلم نو کړي دوی نه په مونږ باندې داسې به وایي وما ظلمو او ظلم نو کړی دوی نه په مونږ باندې او ظلم نو کړی دوی په مونږ باندې او ظلم نو کړی دوی په مونږ باندې ولکن كانوا انفسهم لیکن و دوی په ځانونو خپلو یظلمون چې دوی با ظلم کولو په استبدال د نعمت باندې او په کفران او په ناشکرۍ د نعمت باندې واذ قلنا یاد کیا وخت چې ویل مونږه دا تخفیف دنیوي بیانېږي او بیان د ظلمونو دی څومره ظالمانو
وإذ یاد کیا وقلنا چویل منگا ادخلوا هذه القرية داخل شي دی کلیتا فکلوا خری د دې بیت المقدس یا د اریحانه منها د دې کلینا حيث شئتم کمزه کې چې تاسو خوخی رغدن فراخه ودخلوا الباب او دوی دا ودخلوا الباب داخل شي دغه دروازې د کلیتا او د پاره د ادا د شکر د شوی وي سجد په حالت د انحناء کې وقول وای حته کلمه د حته نا کلمه د حته وایا یعنی د پاره د عموم د مغفرت کلمه ده چې الله زمون ګناونه معاف کړي نو دوی د حته نشه جوړ کړ حته مونږ ته مغفرت وکي او دوی ویلا چې حنته مونږ غنم غواړو حنته غنم ته وای یعنی مونږ غنم غواړو په بوټو کې په وګو کې نغفر لكم دوی دا کلمه بدل کړه نو الله رب العزت ویل چې تاسو دا کلمه وای نو نغفر لكم نو بخنه به وکم تاسو ته خطاياكم د ګناونو تاسو وسنزيد المحسنين او زر دې چې مونږه زیات کو نیکو کارانو ته یعنی په ثواب کې نو فبدل الذين دوی بدل کړه هغه کسانو هغه وینا فعل او وینا دوړه بدل کړ څنګه فعل بدل کړ نو دوی ته الله تعالی چې د انحناء په شکل کې نه وځي سرټیټي نو دوی سر نټیټه او سینې د شراويستل په کوناټو څخه خېدل کلی ته د سیلاړ او دا خو فعل بدل کو او قول څنګه بدل کړ د حته په ځای باندې حنته ویل شروع کړ نو الله رب العزت فرمای فبدل الذين پس بدل کړ هغه کسانو دغه وینا او فعل ظلمو چې دوی ظالمانو یعنی پس شي دوی چې د ظالمانو ان ظلم په هغه امور او پر خپل باندې یعنی دوی ظلم وک په خپل رب باندې یعنی مقصد چې دا د الله تعالی حکم یې ونه نو دوی ظلم وک قولا یعنی هغه وینای بدل کړه غیر الذي غیر د اغنا قیل لهم چې ویل شي هو دویتا مخکې د دینه نو فانزلنا الله تعالی فرمای چې نازل کوم مونږ علی الذين فکسانو باندې ظلمو چې ظالمانو یعنی په کولو د هغه نه پرمانی سره رجزن عذاب الله تعالی وایي چې موږ په دوی باندې عذاب نازل کړ د طاعون مرض پیراغه او یا زره کسان پکې هلاک شو او یا زره کسان لطرف د اسمان نه بما كانوا يفسقون په سبب داغي چې دوی فسق کولو او نافرمانی کوله د الله تعالی د احکامونه وم نمبر رکو شروع شوله د سوره بقره نه د دې رکو د مخکینی سره ربط داره چې مخکې الله تعالی انعامات ذکر کړ د پاره د يهودو او هغه قبایح او شنایع د يهودو ذکر کړ او په دې کې هم الله رب العزت انعامات د بنی اسرائیل ذکر کړي خلاصه تذکیر بآیام الله بما بعد الموت سره ذکر کړي د پاره د يهودو او بیان د عدم فوز اليهود چې يهود په دنیا کې کامیاب نشي او بل بیان کې الله رب العزت د عدم فوز د دوی په آخرت کې نو الله رب العزت فرمای و اذ استسقى کله چې طلب د ابوک موسی علیه السلام د موسی علیه السلام وک لقومه د پاره د قوم په میدان کې وبنوي چې وبنوي بس دا قوم راټول چې موسی علیه السلام ته وایي چې موږ له ابو بندوبست وکړو وبنشته هلاک شو نو موسی علیه السلام نه چې طلب د ابو نو و اذ استسقى نو الله رب العزت فرمایي کله چې طلب د استسقا وک موسی علیه السلام د پاره د قوم خپل یعنی خپل قوم د پاره دعا ابو غختلې نو قلنا نو مونږ ویله موسی علیه السلام ته اضربوها بعصاك الحجر په هغه امسا خپل کاڼه دغه کاڼه په خپل امسا و دلته یو کاڼه څوک چې په دغه وخت کې د جنت نه راوړل شو او څوک چې نه امدلته موجود په خوانه نو موسی علیه السلام په امسا چې دا یو معجزه و هغه کاڼه و نو فنفجرت منه 12 عینا پس روانې شوې دا غینا 12 چینی روان شي دا 12 چینی ولې روان کېدلې بنی اسرائیل 12 قبیله یو یعقوب علیه السلام 12 اولادو د هر زوی نه ځان ته مستقله قبیله جوړه شوی و نو دوی ویل چې موږ خو یو قبیله د بل قبیله په ځای کې وبنسکو نو 12 زاید اغینه چینه روانه شو هر قوم او قبیله د خپل زینه وبسکلي او د دې وضاحت به مرستو روان دي
قد علم كل اناس پتا اکثر او پیجندا هر ډلې مشربهم زید اسکو د دوی کلو الله تعالی فرمایي چې موږ ورته ویل وسخري واشربوا اسکي من رزق الله د رزق د الله تعالی نه ولا تعثوا او مگر زي په الارض پزمکه کې مفسدين فساد کوونکی پزمکه کې فساد مکوي واذ قلتم دا نهم انعام ذکر کی کله چې ویل تاسو یا موسی اے موسی علیہ الصلوۃ والسلام لن نصبر هرگز ما من صبر نکو على طعام واحد په یو قسمه طعام باندې منو سلوا ټول مرته دین شولا نو منو سلوا من څه کو یعنی دا اصلا دو قسمه خوراکو خو دوی ته تعبیر په یو یعنی چې همیشه هم دغه وا نو فدع لنا وغلا زمونږ د پاره ربک لرغفلا یخرج لنا چراو باچی زمونږ د پاره مما غڅ تنبت الارض چرا زرغونه ازبکا من بقلها د سبزیجاتنا تلکاری وقثائها طری او بادرنګ وپومها وګو نور سبزی دنیاګانی وعدسها نسکان وبصلها پیاز منګه دا شیان غواړو تلکاری غواړو شنه سابو غواړو شنی تلکاریان میوه غواړو بادرنګ او طری غواړو نو الله رب العزت تو فرمایل چې قال او فرمایل الله جل جلاله اتستبدلون یعنی په جبه موسی علیه السلام باندې اتستبدلون الذي آیا بدلوي تاسو هغه شی هو ادنا چې ډیر کمزور شی ډیر ادنا شی دی بالذي باغشبانی هو خیر چې ډیر بهتر دی الهي رزق دی نو دوی د خپل خبرې نه ګرځیدل نه موږ هم دا شنه سبزی او شنه ترکاری او شنه شین غواړو نو کله چې دوی ونه ګرځیدل د خپل خبرې نه نو الله رب العزت فرمایي موږ ورته ویل چې ابي تو کوشي مصرن دغه خار ته کلیتا فإن لكم بشکا تاسو د پاره دی په دغه کلی کې ماغه شین سوالتم چې تاسو غواړئ نو د دې کلی په دې نوم کې مفسرین مختلف اقوال ذکر کړي و د دغه بیت المقدس په خوا کې یو کلو خو مختلف نمونه دي وضربت عليهم الذله او اختوشا په دوی باندې خواري او ذلت والمسكنه فقيري اوس دې ځکه می ته د دقانی خبرې شروع کړې وې کنه او چې وسوخ وې چې دقانی صدقم کسب دی د دقانی د کسب بنیاد چایخه هغه لنډه خبره بتاو کوم چې د دقانی د کسب بنیاد آدم علیه السلام یې خېده نور په راځي خو دقانی ډیر پاک کسب دی خ کسب دی اما دا مونږ او تاسو د دې زمانه دقانان خراب کو چې په عشر خراب کو او څه د دقانی په کولو سره منځونه قضا کو جمع قضا کو ټول ژوندۍ په خواره او په ذلت کې تیر شي چاودلی پوندې خوار او ذلیل همیشه قرضدار بس دا د دی وجنه چې په دقانی منځونه قضا کو عشر په صحیح طریقه ورنکو هغه حلال پاک کسب راته مردار شي نو غیر د زلالت او د فقیری او د قرضداري د جن را باندې بل شي نه تیریږي نو اوس وخت د تفسیر نه دی نورخه نو دا نو الله رب العزت فرمای اهبتو کو شي مصرن دغه خار ته فإن لكم بشکتا سود پارا ماشتا هغه شان سوالتم چې تاسو غواړئ او ضربت او اختشوا عليهم په دوی باندې الذلت ذلت رسوي والمسكنه فقيري وباو اختشوا دوی بغضب من الله فقار او په غصه سره د جانب الله تعالی نه ذالک دا کار ولی په دوی باندې بانهم په سبب د دې چې دوی کانو یکفرون چې دوی به انکار کو بیاات الله پایتون د الله تعالی او بل ويقتلون النبيين او وجلبا دوی انبیاء علیهم الصلاه والسلام لکه شعیب علیہ السلام قتل کو زکریا علیہ السلام قتل کو یحیی علیہ السلام قتل کو په یو ورځ باندې دوی سلويخت انبیاء علیهم الصلاه والسلام قتل کو په یو ورځ سلويخت انبیاء علیهم الصلاه والسلام قتل کو بغیر الحق بغیر حقنا یعنی د پیغمبر وجنه خودوینا حق خودلتا دا الله رب العزت بغیر حق زکه ویلا چې دا دوی هم نه حق غنل ذالک امدارنګه بما پسب داغي عصو چې دوی نه فرمانی کوله وکانو دوی یاتدون دوی تجاوز کوونکی او سرکشي کوونکی او سرکشي کوله ان الخا بل اتمر کو شروع شولا د سوره بقره نه د دې روکو مناسبت د مخکینی روکو سره ده چې مخکې قبایح او شناعی د يهودو ذکر شو
او مزمت د يهودو ذکر شو او په دې رکو کې الله تعالی شناعیه او مزمت د يهودو دا ذکر کیږي بدی د يهودو ذکر کیږي هغه داسي ان الذين بشکا کسان امنو چې مؤمنان دي والذین وکسان هادو چې يهوديان دي مفسرین څنګه وایي ان الذين بشکا کسان امنو چې مؤمنان دي په جبه باندې دون القلب نه پزړه باندې صرف په جبه مؤمنان دي والذین وکسان هادو چې يهوديان دي والنصارى نصارى دي والصابئين صابئين ګڼ تعریفونه محدثین مفسرین ذکر کوي خو مشهور معنا تفسیر معرف القرآن دا نقل کړی دا چې دوی عبادت کوون کی دستور یو معنا بلا چې دی ابراهیم علیه السلام منو موسی علیه السلام منو ملائکه منلی او بعضی انبیاء منل بعضی نه منل بعضی شرایع نه یو څه ځان راخستیو بعضی بل څه ځان راخستیو خپل ځان له یو ګلچین دین جوړ کړو بس دا صابئین دي من هغه څوک امنه چې ایمان راوړل په توحید د الله تعالی باندې امنه یعنی بل هغه خلک هغه کسان امنه چې ایمان راوړل بالله په الله تعالی باندې په وحدانیت د الله تعالی باندې والیوم الاخر او پرز د اخرت باندې جبه باندې هم او پزړه باندې هم وعمل صالحا او عمل کوي صالح نیک عمل کوي فلهم شتا دوی د پر اجر د دوی عند ربهم پنځ درب د دوی باندې ولا خوف بیت سویر علیهم په دوی باندې ولا هم يحزنون انا با دوی قسمه غم جنوي واذ یاد کړه وخت اخذنا چې واخیسته مونږه میثاقکم وعده محکم لتاسنا د پر د دفع د خوف او د حزن او انعام هغه چې انعام کړو مونږ په تاسو باندې ورفعنا فوقكم الطور او بیا پورته ک مونږه پاسه د تاسو تور یعنی غر د تور نو کله چې دوی د موسی علیه السلام سره لاړ او دوی هغه غوښتنه کوله چې مونږ الله تعالی په ښکارو وینو نو د تور غر په دوی باندې داسې راوچت نو دوی سر په سجده پریوتل بیا چې سر په سجده پریوتل نو بیا په دې وسترګه د سي برکتل کدا د تور غر په مونږ راځي نو مونږ بچغه او توبه بو بس او کنه راځي را باندې نو اورېګه کړو دومره جاهل قوم او بعض مفسرین دلته دام ذکر کوي چې دا خو بیا په زور باندې ایمان قبلول شو او رستو براشي چې لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی اکراه د دین په قبلولو کې نشته په چا باندې په زور دین قبلول نشي په چا باندې په زور دین دا قبلول نشي نو په دې وجه دلته دوی دا یو ځل ایمان قبول کړو نو دغه د مرتدینو سزا الله رب العزت دا ذکر کوي یا دا قتل دی یا به ته ایمان راول دي بل دوی بل چاره نشته نو الله رب العزت فرمایي چې پورته کومګه پاسه د تاسو تور غرد تور نو خذو او د توم ویل قلنا ویل مونږه خذوني سي ماغه اتیناکم چې درکړم مونږ تاسو ته احکام بقوت په قوت او یقین سره واذکروا یاد کړئ ما فی هغه څه چې په دې کې دی لعلکم تتقون د پاره دې چې تاسو بچی د شرک او د کفر نه ثم تولیتم به وګرځي تاسو من بعد ذلك او رسل دي وعدنا فلولا فضل الله کچې تنوي فضل الله تعالی علیکم پتاسي ورحمته رحمت الله تعالی په قبول توبې سره لکنتم من الخاسرین نو خامخا شوي وای تاسو د تاوانونو نه جانن و مالن ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت ولقد بتحقيق سرا علمتم الذين پویوي تاسو پای کسانو اعتدوا چې دوی تجاوز کړو په زمانه د داوود علیه السلام کې منکم لتاسنا پخکار سره په السبت د خالی پورس کې هغه څنګه په دوی باندې د شنبه پورس د خالی پورس باندې د میانو ښکار منه شوی خو الله رب العزت بعد شنبه پورس د خالی پورس باندې د میان دوی ته د اوبو په سر ګرځول نه به تختیدل هر طرف ته چلاس کول رانیولې شو خو الله رب العزت په دوی باندې دا کار منک چې د شنبه پورس د خالی پورس باندې به تاسو ښکار نه کوي د خالی پورس باندې به تاسو ښکار نه کوي نو دې خلکو څه چلو کو بعضی دا ښکار شروع هیڅ دې خبره ته اون کتل بعضی خلکو په دې کې د دریاب او د اوبو غاړې ته
یو ډنډو کې جوړ کړل، حوضونه جوړ کړل. نو د خالی په ورځ باندې به دوی دې ته داسې لاره جوړه کړه، لښتې جوړ کړو، دا اوبه به ورته راپرېښودلې، دا میان به رال 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 په دې اوبو کې به چې کله دا به ډک شو، دا خوله به وله بنده کړه، دا خوله به وله بنده کړه، بیا ورته قلار یې ناستو. چې کله به د خالي ورځ تېره شوله نو بیا به دا میان نیول، ویل چې مونږ خو د ښکار د خالي په ورځ نه دی کړی، مونږ خو د خالي په ورځ ښکار نه دی کړی. نو دا یو حیله دوی جوړه کړله. نو زمونږ په دین کې د حیلې ارزښت او مسله دا د وروستو را روانه ده. نو کومه حیله چې سبب د کفر او شرک یا نارواو ته ده هغه ناروا ده، هغه حرامه ده. او کومه حیله یعنی تدبیر هغه چې ته پې ځان روا ته رسې هغه روا ده. نو دوی دا یو قبیح عمل کولو. نو الله رب العزت ته فرمایي فقلنا ویل منګه لهم دوی ته په ژبه د داود علیه السلام باندې کونو شی قردة خاسئین، هغه بیزوګان ذلیله د دې شکل الله تعالی بدل کړي، شادوګان تی جوړ شو، هغه څو ورځې ژوندي وو هغه ټول مردار شو. دا سموي و چې دا اوسني شادوګان د هغې نسل پاتې دی، دا ځان ته یو حیوان دی، دا د انسان دا د مسخ شوي انسان نسل نه دی. یعنی کله چې د انسان شکل مسخه شو هغه الله تعالی په دنیا کې ژوندی نه پرېږدي، هغه ختمیږي. وروسته به دا سلسله را روانه ده، د کوم قومونو مشرانو سپین ږیرو نه خنزیران جوړ شوي او د کشرانو نه شادوګان جوړ شوي، هغه په 3 ورځې ژوندي وو، هغه ټول بیا ختم شو. اگر که د شادو بعضې خواص وروسته را روان دي هغه هم درته ویم چې شادو کې کمې خبرې دي. بهرحال فجعلنا پس وګرځول مونږه دا قصه نکالا عبرت لما د خلکو دپاره بین یدیها چې هغه حاضر په زمانه د دې کې، او یا د دې د کلو خاته وما خلفه هغه چې د دین د زمانې نه وروستو راځي، یا د دې کلي نه وړاندې خلکو، وموعظة للمتقین دا پند او نصیحت دی دپاره د متقینو، یعنی هغه کسان چې دوی غوږ دي شریعت ته او د احکام د الله تعالی ته تر ورځې د قیامته پورې دا قصه د هغې دپاره عبرت دی. وإذ یاد کیا قال چویل موسی علیه السلام لقومي قوم خپلتا ان الله بشک الله تعالی یامرکم امر کوي تاسو ته ان تذبحوا بقره چې ذبح کوي یو غوا. دا یو بل قصه په دوی کې پیدا شوله په بنی اسرائیلو کې. ستر ځامن راولګېدل یو خپل ترزوی قتل کو، چې قتل که دوی دا فکر وکړو چې یو خو به دا چې قتل کو نو د مال به موږ ته پاتې شي، مونږ به مالدار شو. دویمه خبره ده چې په چا به دعوه وکړو نو هغه نه هم پې ډېر مال واخلو. دا سنجش وکړو او خپل ترزوی قتل کړ، هغه په یو ځای کې وارته او سار رال موسی علیه السلام ته ویل چې یا موسی علیه السلام زمونږ ترزوی چا قتل کړی دی، مونږ کې وطن چا قتل کړی دی، مونږ ته د الله نه وغواړه چې مونږ ته د دې مقتول قاتل وښیي، دا معلوم شي اوس دا چا قتل کړی دی. نو بس دوی خو دا پلان جوړ کړو. نو الله رب العزت دغه واقعه د دوی هغه قبایح ذکر کوي. نو قالو نو وإذ یاد کاغه قال چویل موسی علیه السلام لقومي قوم خپل ته وروسته د غوښتنې د معلومولو د قاتلنا ان الله چې بشک الله تعالی یامرکم امر کوي تاسو ته ان تذبحوا بقره چې ذبح کوي یو غوا. دې سورة بقره ته چې بقره وای هغه د دې وجنه یعنی السوره التي تذكر فيها قصه البقره، هغه سورت چې یادېږي په دې کې قصه د بقره. نو داسې به وایي داسې به نه وایي چې د غوا سورت، د غوا سورت نه، یعنی هغه سورت چې په هغې کې قصه د غوا بیانېږي داسې به وایي. نو دا الله رب العزت دوی ته دا ویل. نو دوی ویل چې هو یو طرف ته ترزوی قتل شوی دی، بل طرف ته راباندې اوس بل قتل کوئ، غوا راباندې وژنئ، دا ته په موږ پورې ټوقې کې مسخرې کې. نو الله رب العزت دوی دغه شنه ذکر کوي. قالو ویل دوی اتتخذنا هزوا، آیا ته نیسي مونږه په ټوقو مسخرو سره، مونږ پورې مسخرې کې. قال ویل موسی علیه السلام اعوذ بالله پناه غواړم په الله سره ان اكون من الجاهلین، دا چې شم زه د جاهلانو نه. ویلکه ټوقې مسخرې دا خو د جاهلانو خلکو کار دی، زه خو جاهل نه یم. نو دا اورئ بعضې وخت کې مونږ خلک
ټوکې مې وکړې او ګپ مې ولګو پلان کې مې وکړ دا مسخري دا چې دي دا د جاهلانو خلکو کار دی نو دا ټوکې مسخري دا پوهه خلک او دانا خلک چې نه کوي نو ځکه داغه د نسبت د ټوکو مسخرو موسی علیه السلام د ځان نه چپ کو نو دوی بیا رال چې وای دا غوا خو به دا خو ډېرې غواګانې ګرځي نو مونږ سره کوم غوا حلاله کو نو قالو ویل دوی موسی علیه السلام ته ادعو لنا وغواړه زمونږ دپاره ربک لره خپلنا یبین لنا چې بیان کړي مونږ ته ما هي چې څنګه ده دا غوا یعنی ځوانه ده زړه ده دا اوس څه رقم غوا ده نو غواګانې خو ډېرې دي نو الله رب العزت فرمایي دا د دوی هغه شنایع ذکر کوي قال اویل موسی علیه السلام انه بشکا الله جل جلاله یقول فرمای انها بشکا دا غوا بقره دسی غوا ده چې لا فارد ولا بکر نه ډیرا لوی ده نه زړه ده ولا بکر او نه ډیرا ځوانه ده نه بيخي ځوانه ده او نه زړه ده حوانن بین ذلک درمیانه ده په مابین د بوډاوالي او د ځوانوالي کې درمیانه غوا ده او بس حلاله کوي د مړی او د دې د غوا په یو حصہ د مړی وو ژوندې بشي دوی سبا خبري شروع کړي دا چا چې خبري ته د عمل کولو اراده نه کنه یاره مولوی شیخ دا بسنګ شي او بس په خبره کې به خبري پیدا کی دي خلکم د قشه شروع او یا کله ځان د شینانګار واچي چې مولوی شیخ په خبره بيخي ز پوینو شو هیڅ می واره ورېدل پوینو شو ګوري پام کوي نو دا زمونږ قران دی دا د هدایت کتاب دی او دا واقعیت چې دی زمونږ تاسو لپاره دا سبب د هدایت دی د فکر او د غور دی نو ففعلوا ما تؤمرون او کوي هغه کا چې تاسو ته امر کولای شي نه شکر سرکشي مکوي قالوا بیا دوی ویل رال ادعو لنا ربک وغواړه زمونږ د پاره ربک لرخپلنا دریم ځل رالخه یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ما لونها چې څه دی رنگ د دی غوا د شیزوا درمیانه عمر غواګانې خو ډېرې دي اوس مونږ سره کوم غوا حلاله کو نو رنگ به سره کمی څه دی رنگ د دی قال اول موسی علیه السلام انه بشکل الله تعالی یقول فرمای انها بشکل دا غوا بقره یو غوا د صفراء زیړه ده فاقع لونها چې خالص دی رنگ دی او د څه خسته ده تسر الناظرین چې خوشالۍ کتون کې خلق چې دی رنگ ته ولا ګوري بس دا زړه د شراکاږي یعنی دلکش رنگ لري خسته رنگ لري او نو دی ویل چې وخت دا زړې غواګانې خو ډېرې دي دا اصلا د یو مفسرین یو دا ذکر کوي چې دا اصلا د یو یتیم غوا او دا یتیم د یتیمو چې د مور خدمت کو ډیر صالح او ډیر یو نیکوکار یتیمو د مور په خدمت یعنی د مور او د پلار په خدمت کې څومره لوی برکت دی څومره د دنیا او د آخرت ګټې دي نوې چې فقالوا بیا دوی ویل ادعو لنا ربک وغواړه زمونږ دپاره ربک لرخپلنا یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ما هي چې څنګه ده دا غوا یعنی دا غوا خو مونږ ته ډېره زیاته ګرانه شوله نو دا زیړې غواګانې دا درمیانه غواګانې دا خو ډېرې شی دي نو دا به جوتي وي قلبي به پشي وي چا به پیارټ ګرځولی او که نه داسې مسته به غټه شوي نو دی ویل چې دا څنګه ده دا غوا ان البقره چې بېشکه دا غوا تشابه علینا دا خو ډېره سخته شوله په مونږ باندې او مشابه شوله ګډوډه شوله په مونږ باندې وإنه بشک من ان شاء الله که وغواړي الله تعالی لمهتدون خامخا مونږ به هدایت موندونکي یو مفسرین دلته دا ذکر کوي کچې د دې ان شاء الله نه ویلې نو تر قیامت پورې به دوی دا پوښتنې کولې د دې به مشکل نه حل شي نو کوم کار ته چې اقدام کوي نو ان شاء الله وایي ان شاء الله وایي او ان شاء الله په اول کې وایي داسې مو وایي چېرې هغه کار کې ښه تاوان نشي او ښه ټکرې وخوري نو بیا وایي چې ان شاء الله دلته استادان موږ ته یوه خبره کوله یو سړي ویله چې ښځې پیسې راکړه چې بازار ته زه میخ اخلم هغې ورته ویل چې یا سړیه ان شاء الله پکې وایه که نو هغه ورته ویل چې راکړه ان شاء الله ته پکې څه ضرورت دی خو پیسې راکړه او بازار ته زه میخ اخلم راځم هغه چې بازار ته لاړ جب ته کې صبر وو
چې جبته کې صبر و به ته تشراغه کوړته نو خځې دې تاسو کو چې خځې دې تاسو کو نو ورته ویل چې ښا سړی غوا مې خاصه شو او ان شاء الله و جب قرانه کې صبر وو نو به رستو ان شاء الله څه معنا لري ان شاء الله جب قرانه کې صبر وو نو دا ان شاء الله کې ډېر برکات دي او د کار په شروع کې وای قال ويل موسی علیہ الصلوۃ والسلام انه بشکد الله تعالی یقول فرمای انها بشکد غوا بقره داسی غوا ده لا ذلول تثير الارض ندا جوتی چې اړیز مکا ولا تسقي الحرث او ندا چې وبکئی فصل ارټم پیچانه د ګرځولې او قلبم پیچانه د ګرځولې مسلمه پاک سالمه ده لا شیئه فيها نشتا هیڅ قسمه داغ یعنی د بل رنگ یا د کم زخم یا د کم عیب قالوا ويل دوی الان اوس جئتا دا تاگو کتا بالحق په حق سره یعنی بتفصیل الحق په وضاحت په تفصیل د حق سره اوس دی راتاگو کو او دا ټول صفاتونه د یتیم په حق غوا کې دا جمع شیو چې کم په ځنګل کې دي سرولا په دومره پیسو په خرڅ کړه و چې دا پورټ کې بد دي د پیسو نه راته ډک کینو به بدل درکم او نو فذبحوها فذبح کړه دوی دا غوا وما كادوا يفعلون او نو دوی چې نږدې وای دا کار کړو سو بجې خدای رکوع وو دا 9 نمبر رکوع شروع شو د سوره بقره نه د دې رکوع د مخکنی رکوع سره به مناسبت ده چې مخکې بیان د مزمت د يهودو او اعراض د دوی ذکر شو د حق نه او دلته غحلی باطلی او تعمق د دوی په دین کې دا بیانې او هغه قتل د نفس او بیا غزلو سختواله دا په دې کې بیان شي او خلاصه د دې رکوع ضعف د يهودو ځکه چې يهود چې دي الا يعطون افعالا في سوره المساوات واذ قلتم نفسا فدارتم یاد کړه وخت چې واذ قتلتم او یاد کړه وخت چې قتلتم وجتاسي ګورئ دا قران چې د قصو کتاب نه دی ښه دا د عبرت او د پند او د نصيحت کتاب دی که د قصو کتاب وي نو د دې واقع دا آیاتونه به د دې آیاتونو په سر کې ذکر شوی وي خلاصه دا ووري چې نور د پیغمبرانو د نور امتونو واقعیت به مختلف راځي خو د دې یو د دې ځنه قیاس کوي کچې ته قران د قصو کتاب وي نو یو قصه به د سر نه شروع کوله تر اخیره پورې به رسوله نو چې په کوم ځای کې د پند او د نصيحت او د عبرت خبري اقا الله تعالی جل جلاله ذکر کوي نو د دې نه دا معلومه شوله چې دا د قصې اولنې اخیر کې ذکر کول او وروستنې اول کې ذکر کول دا د پند او د نصيحت کتاب دی د قصو کتاب نه دی نو ګوري نو یاد کړئ هغه وخت قتلتم چې وجه تاسي یعنی پلاران استادو نفسا یو نفس چې هغه عامل نومیدو ها بعض مفسرین دا نوم راخسته چې عامل نومیدو عامل فداراتم به اختلفتم تاسو اختلاف وکړو فيها په هغه کې یعنی په قاتل دا هغه کې والله الله تعالی مخرج راوستون کړي ما داغي څو کنتم چې تاسو تکتمون تاسو پټول یعنی چې تاسو د کوم خبري پټواله کولو هغه الله رب العزت ښکارا کو نو فقلنا فسويل منغا دویتا انضربو چويدا مړه به بعضیا په بعضی حصہ دی غوا کذالک امدارنگا یحیی الله الموت ژوند کی الله تعالی مړي و یریکم او خیتا سوتا آیاتون خپل لعلکم تعقلون د پاره دي چې تاسو سوچ او فکر ولرئ دا په دې کې موږ ته شیخ صاحب ډیر توجیهات کول چې یو دا ستنه لګولو یا د دینه مقصد وینه خجولو یا وینه ورکولو دا ټول خبرې په دې کې دا کېدل شي ثم قست قلوبكم بیا سخشو جنستاسي ثم قست قلوبكم بأسخشو جنستاسي من بعد ذلك ورسول ذكرنا فهي كالحجارة پس دا شو لکه پشان د تیږي او اشد قسوه یا غسخت د تلکوالی کې د تیږي نه ستاسي غزونه د تیږي نه سخت شو وان من الحجاره او بشکا زکباد د تیګونه لما خامخا غدي يتفجر چاغه بيږي منو داغنا الانهار نهرونه وان بشک منها بعض داغه تیګونه لما خامخا غدي يشقق چاغه چوي فيخرج منه الماء او روزي داغنا وبو دا تیږي چې د غرون نه رغړي یا د تیګونه د چینه را روان دي تاسو څه وای چې دا کم نظام دی
نو دا تیګو کې دا په د حال شکل سره د الله تعالی ثنا وي دا د الله مخلوق دي دا د الله تعالی نه ویریږي نو ګوري نو وما الله ندی الله تعالی بغافلین نا خبر عما دا غڅنا تعملون چې تاسو کوي افتطمعون ان يؤمنوا لكم آیا دا اوس د تتمه او ثمره د دې حالات ذکر کیږي الله رب العزت فرمای افتطمعون آیا تاسو تملرئ ان يؤمنوا لكم چې دوی با یا مننه وکي د دلایل استاسو او استاسو خبره باندې به یقین وکي وقد كان فريق منهم او په تحقیق سره وا یو ډله د دوی نه یعنی هغه اشاره د علماو د يهودو ته اشاره نه یعنی وړله د دوی نه یعنی علما د دوی يسمعون كلام الله چې اوریدل با دوی کلام د الله تعالی په تورات زبور انجیل دا به اوریدل ثم يحرفونه به تحریف کولو یعنی بدلول به دوی هغه کلمې من بعد ما عقلوا رسل داغینا چې دوی به پغی پوي شو وهم يعلمون او حال دا چې دوی به پدې پویدل چې بهشکه پدې باندې الله تعالی غضب ده او قهر ده پدې تحریف باندې واذ لقوا الذين او کله چې به ملاقات وکړو دوی دغه کسانو سره امنو چې مؤمنان دي د کی اشاره د منافقانو ته نو هغه منافقان به چې کله د مؤمنانو سره ملاقات وکړو قالو نو دوی به ویل چې آمنا من ایمان راوړل په نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې واذا خلا او کله چې به دوی جدا شو ځان لشو د مؤمنانو نه بلاړ دروتل نو بعضهم الى بعض د دوینا بعض نور ته خپل منځ کې به یو بل سره یو شو قالوا ويل دوی اتحدثونهم یو بل ته ویلې تاسو چې د مسلمانانو سره ولاړ وي تاسو ته د تورات خبرې ولې کوي تاسو ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام صفات ولې بیانوي چې دا خو موږ ته په تورات کې راغلي دي دا راست تاسو د تورات ولې مؤمنانو ته وایي به ته یریدل د خبرې نه ښه به ته د خبرې نه یریدل چې اتحدثونهم تاسو خبرې کوي دوی ته ان رؤساء دوی ته بما پاغ خبرو پاغ علوم باندې فتحلوا علیکم چې کلاو کړی دی الله تعالی تاسو ته په تورات کې د نبی علی السلام د قران په حق کې تاسو ته چې کوم صفاتونه د نبی علی السلام د قران حقانیت او اعجاز دا په تورات کې ذکر شوی دي دا تاسو ولی مؤمنانو سره وایي ليحاجوکم به د پاره دی چې دلیل بازی وکي با دوی با تاسو سره په دی باندې عند ربکم پنځ طرف تاسو باندې ای پی دین ربکم په دین طرف تاسو کې به تاسو دوی له جواب نشي ورکولای سبب به تاسو په یو مجلس کې وای چې ګوره تاسو ته په تورات کې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام پلان کې صفت بیان شوی ده تاسو ولی په نبی علیه الصلاۃ والسلام ایمان نه راوړئ نو تاسو به څه جواب وای بس بیا خو به جواب کیږي کنه نو په مناظره کې چې اوسره به جواب شي نو هغه پل شي نور خلک په پوښ چوخ دا خو به جواب شي نو افلا تعقلون آیتای سوچ او فکر نه کوي چې په زور ځان وته ملامت کوي او په دې باندې پوی نه دي چې په قران کې ټول خبرې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د تورات حقانیت دوی ته الله تعالی په قران کې ذکر کوي اولا يعلمون ان الله آیا نه پويږي دوی چې بشک الله تعالی يعلم دا پويږي ما پاغه ځبانی یسرون چې پټي دوی و ما پاغه ځبانی يعلنون چې ښکارا کوي دوی الله تعالی په پټو او په ښکارو رازونو د دوی باندې الله عالم دی ومنهم او بعضی د دوینا امیون امیان دي لا يعلمون الكتاب چې دوی نه پويږي په کتاب باندې چې دوی نه پويږي په کتاب باندې امیان یو خبره دا اوري زمون او تاسو په دین کې امی دا معنا چې د په هغه په تفسیر د قران باندې په علم نحو باندې په علم صرف باندې په حکمت او په منطق باندې او هغه تفصیلی مسائل باندې دوی نه پويږي دي ته امی ویل کیږي خو امی ګوره دې ته نه وای چې د دې منځ نه ویزدا د اودس په مسایلو نه پويږي او د روزي په مسایلو نه پويږي ضروری او د زکات په ضروری مسایلو نه پويږي د حج په ضروری مسایلو نه پويږي دې ته امینه وای د ټولو نه اول د منځ نم اول د روزي نم اول د زکات نم اول د حج نم اول د ټولو خبرونو اول د
عقاید او علم زده کول فرض عین دي. د هغې نه وروستو یو مکلف باندې د مونځ مسایل زده کول فرض دي. بیا چې کله د روژه راشي د روژې مسایل زده کول په ده باندې فرض عین دي. یو غریب دی هغه باندې زکات عشر فرض نه دی، هغه باندې د زکات او د عشر مسایل زده کول هم فرض نه دي. زده کول باندې فرض کفایي دي خو زده کول ور باندې. یو سړی دی هغه باندې حج فرض دی نو په ده باندې د حج مسایل زده کول فرض عین دي. لکه مثلا اوس بعضې خلکو حج ته داخله کړې ده او اوس هم د حج د مسایلو نه غافله ناست دي، بیا چې ورځې راشي نو د الله په ذات قسم چې هغه تلبیه هم دی زده کولی نه شي. چې تلبیه یې زده نه کړله فقط عربو ته چکر و او بېرته راغی، بس هېڅ حج نه دی شوی. کوم حاجي چې تلبیه زده نه کړه او تلبیه یې ونه ویله نو د تلبیه په ویلو سره د احرام صحیح کېږي، او چې احرام یې صحیح نه شي نو د حج کېږي، د حج نه کېږي. نو د دې وجې نه د تلبیه ویل د حج په نیتونو کې او د حج په احرام کې ده. خو به هر حال مثال مې د خبره دا کوله چې یو سړی د په هغه حج فرض نه دی نو په هغه د حج مسایل زده کول فرض نه دي. یو سړی د په هغه حج فرض شو په ده باندې د حج مسایل زده کول فرض عین دي. نو امی دوی کې همداسې خلکو چې هغه امیانو هغه په تورات نه پوهېدل او دوی خلکو د علماو دا خلک په تورتم کې ساتلي وو، په تیاره کې ساتلي وو. هغه واقعي طور سره د نبي کریم علیه الصلاة والسلام صفات دوی ته نه ښودل، ځکه که چېرته دوی په دې باندې پوه شي نو دا ټول خلک به زموږ نه لاړ شي او د نبي علیه الصلاة والسلام متبعین به وګرځي، موږ به په میدان پاتې شو. نو ځکه الله رب العزت د دوی هغه د قبیح عمل نقل کوي. ومنهم بعضې د دوی نه امیون امیانو لا یعلمون الکتاب چې دوی نه پوهېدل په کتاب باندې الا امانیه مګر تشې ارزوګانې هیلې د نفسونو د دوی. وانهم نه دي دوی الا یظنون مګر اټکلیان په همداسې توکل روان دي. بل دا منه چې دوی د اټکلیانو چېرې علما به دوی تحریف نه کوي، ښه یقین او ښه ګمان کوو. او ځکه په دې امت کې علما دوه قسمه دي، یو علماء حقانیه بل علماء سوء دي، دا به پیژنئ. فویل للذین پس هلاکت دی یا د ویل کنده ده د جهنم، دا تخویب دی هغه علماء محرفینو ته، هغې کسانو ته یکتبون الکتاب چې لیکي دوی کتاب یعنی تورات بایدیهم په لاسونو خپلو هغه محرفه، ثم یقولون بیا وایي دوی هذا من عند الله، پس د وړاندې کولو نه عوامو ته بیا څه وایي چې هذا من عند الله، دا حکم نازل شوی د جانب د الله تعالی نه. د څه دپاره تحریف کوي، یا لفظي تحریف کوي یا معنوي تحریف کوي، یا لفظي تحریف کوي یا معنوي تحریف کوي چې د چا نه پیسې واخلي بس د هغه په حق کې فیصله کوي. دې ته رشوت وایي. نو دې ته رشوت وایي، یعنی قاضي ته یا حاکم ته دو کسان چې په یو شي دعوه ده هغه پیسې او دعوه ویسي، دا یو کس ناحقه چې دعوه شروع کړې ده او دا بل چې په حق دی، نو دا حق او ناحق الله جل جلاله ته معلومه ده او دوی ته معلومه ده چې دا شی د چا حق دی. صحیح شو. بیا دا چې د چا حق نه دی دا سړی ځي او قاضي په دې پوه شو چې دا د دې سړي حق نه دی، دا پیسې قاضي له ورکوي او دغه پردي سړي حق د دې حق ثابتوي. دې ته رشوت وایي. دې ته رشوت وایي یعنی پیسې ورکول حاکمانو قاضیانو ته چې پردی حق پرې راخپل کړي، دې ته څه وایي؟ رشوت وایي. که ستا خپل حقو حاکم او قاضي تا نه په پیسې غوښتلې تا باندې ظلم کولو تا پیسې ورکړلې، دې ته رشوت نه وایي، ښه دې ته ظلم وایي. خپل حق به د پیسو په بدل کې نه پرېږدي. دا مسله زده کړئ. ګورئ مونږ خلک هر شي خپل حق رانه د لاسه لاړ شي او دا خبره کوي یاره رشوت مې زړه نه غوښته، رشوت مې زړه نه غوښته، وایي بس پرې مې خو د ایستلو. که چېرته ستا حق وي واقعا او ته په دې باندې حاکم ستا نه روپۍ غوښتلې او ته په دې باندې حاکم له روپۍ ورکړې او ته په دې پوهېدې چې دې مردار له پیسې ورنکم زما دا حق زما نه تلف کېږي، نو ته که په دې حاکم ته پیسې قاضي ته پیسې ورکړې رشوت خور له حرام خور له، نو دا چې دی
تا د پاره رشوت نه دی او هغه د پاره ظلم دی هغه د پاره چی دی ظلم دی ها نو دا د رشوت فرق مو پیژندو د خپل حق د راګرځولو د پاره پیسې مصرفول دا رشوت نه دی لکه بل مثال به زه درکم اوس یو سړی دی تعلیم یافته شپاړسم پاس دی دوه یو دفتر ته ودرېدو یو 12 پاس دی یو 14 پاس دی د یو دغه د فاره پوسټ د فاره پر دې مثال یو دغه د فاره سوې بس د فاره د یو بس د فاره چې د هغه ودرېدل خدایي حکومت اعلان کړو چې حق د چا دی د 14 پاسانو دی دا 12 پاس ورځي دا مسودريږي دا 12 پاس ودري دا مسودريږي الته چې ده دا 12 پاس چې ده 1 لک روپۍ دا ورکي او د 14 پاس سره چې ده هغه 1000 روپۍ نشته چې ول ورکي نو هغه د حاکم چې ده د 12 پاس د پاره فیصله کوي دته دا 12 پاس چې ده دا پیسې ورکول دقه ته وس رشوت وای دته څه وای دته رشوت وای اوس کچیرته دا 14 پاس په دې پويږي کچې ته زدله دا پیسې ورنکم نو دا حق خو زما ده نو دا رانه د لاس زی نو دا 14 پاس را اولګیدو حاکم ته پیسې ورکړي او دا خپل حق لاس تک د رشوت نه وای د رشوت نه وای نو دوی کې داسې خلکو نو چې کله به دوی دغه متحرف کړه هغه احکام او د دین په دې امیانو باندې پیسې اخیستلې د امیانو نه نو دا امیانو یظنون چې دوی په دې باندې دا ګمان کولو چې دا به تحریف نه کوي نو ثم يقولون ويل بدوي هذا من عند الله دا حکم د جانب د الله تعالی نه دی ليشتروا به ثمنا قليلا د پاره دي چې واخلي په دې سره پیسې لګي یعنی د امیانو نه په دې تحریف باندې اغه رشوتونه اغه عوضونه فويل لهم پس هلاکت ده او کنده د جهنم ده ویل چې ده هلاکت تم وي او بل په وو کندو د جهنم کې یو کنده هم ده ویل ورته وي ويل للمطففين الترزي ورسو په اخر سپاره کې دارش دغه کنده کې به هغه خلکو له عذاب ورکول کېږي چې په دې توپ د طول کې یا په ناف کې دغه کوي لاندې باندې راولي د طول په دې کانو کې په تل کې نقصان کوي یا په دې ناف کې نقصان کوي لکه اوس مثلا زیات خلک د سدي کنه په متر اخلي په غازي خرڅي په متر اخلي په غازي خرڅي یا پر مثال نور دغه شانتي په یو قسمه پیمانه اخلي په بلې خرڅي یا په متر کې دی وای هغه د کپڑے هغه کشوي جي ورته بند کی دغه دا جي چې د کشکی کې تشي دغه دونه دوه غته یو غته په هر متر کې دنه وای او دلته وته هغه د متر څنډه بند کړي کشکا چې اخیری بیا غاز کې نیم متر یا یو متر پکې په شلو مترو کې کم وي خو به هر حال دا په دوه معنا ده د ویل د هلاکت عین د کنده د هلاکت ده اور د جهنم ده د دوی د پاره مما دا غتنا كتبت ايديهم چې لیکلي کتن لاسونه د دوی او ویل او هلاکت ده اور د جهنم ده لهم دوی د پاره مما دا غتنا یکسبون چې دوی کسب کوي ان اغوا د مؤمنینو وقالوا ايدي لن تمسنا النار هرگز به اون رسیږي مونږ ته اور د جهنم الا اياما معدوده مگر څو ورځې شمار کړی شوی کمی دا تمام لري چې مونږ ته اور د جهنم نه رسی مونږ به الله تعالی اور د جهنم ته نه چي مگر یو څو ورځې پښمار هغه ورځې دی یادې چې هغه سلوي خورزي دوی د خسي عبادت کړو سلوي خورزي دوی د خسي عبادت کړو قل ورته پیغمبره اتخذتم عند الله عهدا ایانی ولی تاسی یعنی اخستی تاسی پنځ د الله تعالی باندې وعده نو کچیرتا تاسی وی نو فلن يخلف الله عهده پس هرگز مخالفت نکي الله تعالی د خپل وعده نه ام تقولون
ام په معنا د بل سره ده بل تقولون علی الله بلکې د سینه ده یعنی بلکې وای تاسو په الله تعالی باندې ما هغه خبره لا تعلمون چې تاسو پینې پويږي یعنی په صدق دغه باندې بلا د سینه من کسب سیئه یعنی د سینه ده لکه چې تاسو وای د سینه ده لکه چې تاسو وای من کسب سیئه چا چې کسب کړه یو ګناه یعنی شرک وکړ په الله سره او واحاطت به خطيئته او بیا احاطه وکړه په دې سره یعنی ګناه ده یعنی دا ګناه په دې سره چا پیرا شو اشاره دا حدیث مبارک دلته چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي څوک چې و ګناه وکي د پزړه تور داغ لګي او کله چې بیا توبه وباسي دغه دا ختم شي او کله چې توبه ونه باسي دغه بل داغ لګي بیا بل ګناه وکي بل داغ لګي بیا بل ګناه وکي بل داغ لګي حتی د دزړه ټول تور شي نو بیا د په حضور کې د الله تعالی عذابونه بیانوه د الله تعالی بړای بیانوه هیڅ تاثیر نه کوي نو خطیاتو یعنی هغه ګناه ده په د پزړه باندې احاطه کړي فاولائک دکس اصحاب النار خاوندان د اور دي هم دوی بیا په دې اور کې خالدون همیشه دي نو دلته اعتراض ورېدي چې یو کافر دی هغه شپته کاله بیا کاله د کفر وکړ نو بیا ولی الله تعالی همیشه د پاره د اور د جهنم کې اچي خدغه شپته کاله 50 کاله څومره عمر چې د په دنیا کې تیر شوی دی د عمر د په جهنم کې واچي نو دا همیشه د پاره دی بیا په جهنم کې ولا اچي خبره باندې پېښ شي نو دلته او یا یو مسلمان دی هغه شپته کاله بیا اتیا کاله په اسلام کې تیر کړ او په اسلام کې وفات شي الله تعالی د سره وعده دي چې د جنت ته بوزي او د سي جنت ته چې همیشه د پاره به جنت کې وي همیشه د پاره به جنت کې وي د جنت ته به نو باسي نو یا لکه د خټول چې عبادت کړي شپته کاله عبادت کړي یا اتیا کاله عبادت کړي هغه څه رقم نو دا ټول عمر د لپاره جنت څنګه شو نو اشاره دې خبره ته خلاصه لن جواب دی دلته اعتبار نیت لري د کافر نیت داو چې ځکه څومره عمر په دنیا کې ژوندم زب کفر کوم نو د نیت مطابق الله تعالی عمر دې په جهنم کې واچو او مومن مسلمان وای چې تر سو پورې ژوندې ما نو زبا د توحید دلارینه دا اونو ګرځم نو الله رب العزت تر عمر پورې د جنت ته واچو د جنت نه به نه وباسي نو د په نیت الله تعالی فیصله کوي نو ځکه هم فيها خالدون والذین وکسانو امنو چې مؤمنان دي د دې په ضد باندې دا بشارت د مؤمنانو ته او دوی چې د وفا کوي په وعده د الله تعالی باندې او عمل کوي په امر او په نواهی د الله تعالی باندې دا مؤمنان دي او عامل الصالحات او عمل کوي نیک او په دې نیک عمل باندې دی وفات شي او په دې نیک عمل باندې دی وفات شي نو اولایک دا کسان اصحاب الجنه دوی خاوندان د جنت دي هم دوی فيها په دې جنت کې خالدون همیشه وي اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين